په ډیره اسماعیل خان ډیویژن کې د پرانو له امله راغلي سیلاب اوبو ټانګ ضلع وروسته ډیره اسماعیل خان ضلع متاثره کړي او په زرګونو شمیره خلک بې کوره کړي چې د محل د خوراک څښاک او د سیلاب اوبو څخه د بچ کېدو امدادي مرستو ته اړتیا لري په ټانګ ضلع کې د سیلاب اوبو تګ را تګلارې پرې کړي او انتظامیه وايي نږدې 80% آبادی متاثره کړي وایي سیلاب اوبو له امله درې تنه مړه شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي خو د خلکو د کورونو تاوان په اړه کره معلومات نه ترلاسه کړي او دوی د خلکو په ژغورلو بوخت دي خلک وایي سیلاب اوبو کې ځپل کېږي او د خوراک څښاک سره امدادي مرستو ته اړتیا لري په دوه اوبو زمون ورپرېوتل چې دا ښځه کړه چې ورته کور وواسو او یو ما کور نه ده غونډه پېرکچه ده دا به چې ته مور وویستل په میله خو مو ورپرېښوې چې مور وویستل چې یاره اوس هغه دنیایي تاوان ده خو چې دا انسانان خو بچ د انتظامیه په خبره په امدادي مرستو کې لوی خنډ سړکونو نشټوالی او خراب موسم دی او ځایي خلکو ته خواست کړي چې سره ایکسکیویټر یا نور ماشينري وي له انتظامیه سره د خلکو په ژغورلو کې مرسته وکړي انتظامیه به دوی ته معاوضه ورکوي د ټانګ خلک د سیلابونو ټول تور په انتظامیه پورې کوي او وایي دا د دوی د میس منیجمنت نتیجه ده خو ضلعي انتظامیه د خدا مطالبه کوو چې دلته د ایکسکیویټر راوستل شي چې دغه شرپناه ورته چیګل شي بل دغه روډ دا چې دا شرپناه تر څو پورې نه یې چیګه سوې تر هغه پورې سوال نه پیدا کېږي چې دا ښار پاتې شي درېیمه خبره دا ده چې دا فلډ دلته ولې دومره زیات شوی دا په دې شوی چې هلته چووه ورته وایي هغه چووه مکمله بند ده چې تر څو پورې د هغه صفایي نه وي سوې 10-20 سال اول د هغه صفایي سوې وه بیا یې نه ده سوې بل لور د ټانګ ضلع وروسته سیلاب اوبه ډیره اسماعیل خان ضلع ته رارسېدلې او انتظامیه وايي تر نیمایي زیاته آبادي متاثره کړي دا مهال په کلاچي او شورکوټ سیمو کې خلکو ته کورونو پرېښولو ویل کېږي انتظامیه وايي د سیمو ته امدادي ډلې رسېدلې خو اندېښنه څرګنده کړې چې ګوملزام ډیم کې د اوبو کچه پورته کېدو وروسته نورې اوبه پرېښول کېږي چې له وجې د سیلاب اوبو کې نور هم اضافه وشي د صوبې اعلی وزیر محمود خان د سیلابونو وروسته ډیره اسماعیل خان ډیویژن سیلاب ځپلی ګرځولی او انتظامیه چارواکو د خلکو د ژغورلو لارښوونه کړې او ویلي د دې لپاره ټول انتظامي وسایل وکارول شي عدنان بیټنای ډیوا ټانګ